अस्सलाम वालेकुम अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی دوستانو په نننۍ ویډیو کې د سعودي عربستان مسافر ورونو لپاره یو ډیر په زړه پورې خبر لرم خاص کر د خو لپاره کم چې ویزه ختم شوې دي او یا خپل وطن ته تللی دي هلته د چټي وخت پوره شوی دی او ورسره ویزه هم ختم شوې دي نو اخر دا کسان بس کوي د دې لپاره یو ډیر په زړه پورې خبر لرم هیله لرم چې دا ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ او بل دا چې دا ویډیو خپل وړ ملګرو سره شریک کړئ خاص کر د سعودي عربستان مسافر ورونو سره ترڅو کم څوک چې د ستونزې سره مخامخ دي د دوی د ستونزې حل شي د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړی دا چې کم تاسو تر افغانستان پاکستان سربېره باړي دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کوئ شي پر سره د اماراتو ویزټ ویزه د نورو ملکونو ویزټ ویزه عمره پیکیجونه هوټل بوکینګ د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه امارات ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي بل ډیر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټیکټ اخیستئ شي کله چې ټیکټ واخیستو هغه نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولېږئ دفتر په ډیره دوبۍ کې دی د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتس اپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ سعودي عربستان حکومت 13 ورځ اعلان وکړ چې د کم چا سعودي عربستان اقامې یا پخې ویزې دي او یا کوم څوک سعودي عربستان ته په ویزټ باندې راغلي دي نو موجوده حالتو په کتو سره د دوی ویزې ختم شوي دي نو دغه واړو ته 3 میاشتې وخت ور اضافه کړ مقصد دا کم څوک چې په سعودي عربستان کې دننه دي کاغه په ویزټ ویزه باندې سعودي عربستان ته تللی یا د دوی اقامې یا پخې ویزې دي او اوس د دوی ویزو وخت ختم شوی دی نو د غواړو لپاره 3 میاشتې وخت نور هم اضافه شو خو هغه کسان کم چې د سعودي عربستان نه خپل ملک ته لاړ دي مقصد چې افغانستان کې دي یا پاکستان کې دي او اوس د دوی ویزو وخت هم ختم شوی ورسره کوم چټي باندې چې د وطن ته تللی دی هغه وخت هم ختم شوی دی نو اخر دغه کسان بس کوي دوی د هم نه ورخته کیږي ولی چې دا وخت دوی ته هم اضافه شوی دی کم کسان چې د سعودي عربستان څخه خپل وطن ته تللی دي مقصد افغانستان ته راغلي دي یا پاکستان ته تللی دي او اوس د دوی ویزو وخت ختم شوی یا کوم چټي چې دوی ته ورکړی شوی او هغه وخت ختم شوی دی نو دوی د نه ورته خپه کیږي ولی چې دوی واړو لپاره 3 میاشتې وخت اضافه کړ نو دلته دا خبره یو ځل بیا درته تکراروم 13 ور سعودي عربستان حکومت اعلان وکړ چې هغه څوک کم چې د سعودي عربستان اقامې یا پخې ویزې دي که هغه سعودي عربستان کې دننه دي یا خپل ملکونو ته په چټۍ تللی دي او اوس د دوی ویزو وخت ختم شوی دی نو د غواړو لپاره 3 میاشتې وخت نور هم اضافه کړ نو کم چې ویزې ختم شوی دي یا د چټۍ وخت پوره شوی دی دوی د نو ته خپه کیږي نو کم چې ویزې ختم شوی دي یا د دوی چټۍ وخت پوره شوی دی امید لرم چې د معلوماتو په اوریدو سره د دوی کم تشویش چې هغه ورک شوی وي او یو بل پوښتنه چې سعودي عربستان په اړه منازعات کیږي خاص د سعودي عربستان پروازونو په اړه ده چې سعودي عربستان ته پروازونه کله شروع کیږي نو د سعودي عربستان پروازونو په اړه به وایم کم معلومات چې زه لرم څو ورځې مخکې سعودي حکومت اعلان کړی وو چې دوی به تر هغه پورې بهرني پروازونو ته اجازه ورنکړي چې سعودي عربستان ته راشي چې تر څو پورې دوی د کووډ 19 یا کرونا وایرس په مکمل ډول ختم کړي نه وي نو تر هغه پورې به واړه پروازونه بند وي که بیا هم د پاړه کوم نوي معلومات راغلل تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې تعقیبوئ ان شاء الله چې زه به د دې لارې درته خبروم که تاسو کې کوم چې احمد آفیشل یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو هغه در سره سبسکرایب کړئ او که کوم چې احمد آفیشل فیسبوک باندې نوی لایک کړئ نو هغه ضرور در سره لایک کړئ او بل دا چې دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ خاص کر د سعودي عربستان کوم مسافر ورونه چې دي تر څو دوی د دې معلوماتو څخه خبر شي نور مو په لاس پارم د الله پامان د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړی دا چې کم تاسو تر افغانستان پاکستان سربېره باړي دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کوئ شي پر سره د اماراتو ویزټ ویزه د نورو ملکونو ویزټ ویزه عمره پیکیجونه هوټل بوکینګ د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه امارات ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي بل ډیر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټیکټ اخیستئ شي کله چې ټیکټ واخیستو هغه نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولېږئ دفتر په ډیره دوبۍ کې دی د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتس اپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ